انتخاب غزلونو په دغه لړۍ کې مو درته د ښاغلي جلال امرخیل صاحب غزل راوړی دی. د جلال امرخیل صاحب شاعري وي، دومره ښکلی ماحول وي، نو یقینا خوند کوي. د ژوند اخرې خاتمې ته به مې نه ورکتل، د ژوند اخرې خاتمې ته به مې نه ورکتل، ترې وېرېدمه هدیرې ته به مې نه ورکتل. د ژوند اخرې خاتمې ته به مې نه ورکتل، ترې وېرېدمه هدیرې ته به مې نه ورکتل. او د ډېرو بندو دروازو په راز خبرو مچې، د ډېرو بندو دروازو په راز خبرو مچې، د چا پرانستې دروازې ته به مې نه ورکتل. که زه خبر وی چې به ماته ستا څهره راښایي، که زه خبر وی چې به ماته ستا څهره راښایي، که زه خبر وی آینې ته به مې نه ورکتل. که زه خبر وی چې به ماته ستا څهره راښایي، که زه خبر وی آینې ته به مې نه ورکتل. ما به د ظلم په شپه ښکته کړې پردې د کړکۍ، ما به د ظلم په شپه ښکته کړې پردې د کړکۍ، د چا توپان د چا ډیوې ته به مې نه ورکتل. او ما دې سړي ته کتل، ماته نظر مهم و، ما دې سړي ته کتل، ماته نظر مهم و، د ده تر شا تورې سایې ته به مې نه ورکتل. او ته مې غوښتلې امکاناتو پسې نه ګرځېدم، ته مې غوښتلې امکاناتو پسې نه ګرځېدم، ته مې په یاد وې زمانې ته به مې نه ورکتل. او جلاله ځان ته به مې هر اختر جامې کولې، جلاله ځان ته به مې هر اختر جامې کولې، د چا شلېدلې لوپټې ته به مې نه ورکتل. د ژوند اخرې خاتمې ته به مې نه ورکتل، ترې وېرېدمه هدیرې ته به مې نه ورکتل. د ډېرو بندو دروازو په راز خبرو مچې، د چا پرانستې دروازې ته به مې نه ورکتل.